بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الاول میاشتې 8 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د تلې میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د سوداګرو د ستونزو د حل په موخه د ترانسپورت، بهرنیو چارو، نورم او استندار د وزارتونو له مسؤلانو سره لیدنه. د هرات د ګمرک په عوایدو کې زیاتوالی. او د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست له تخنیکي او مسلکي روزنیزو کورسونو څخه 350 تنو فراغت. اوس هم بشپړ خبرونه. زه محمد ولی عمر یم. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ د ترانسپورت، بهرنیو چارو، نورم او استندار د وزارتونو او د نفتو او غازو عملیاتي رئیس په ګډون پلاوي د سیمهیزې ادارې له مسؤلانو سره د ترانشیپ پر موضوع خبرې وکړې. په دې غونډه کې سوداګرو د ترانشیپ د پرانیستلو غوښتنه وکړه، ځکه په دې سیستم سره هیواد ته په ټیټه بیه مالونه راوړل کیږي. د هرات والي شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار له مرکزي بورډ څخه وغوښتل چې د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. له بلې خوا د کمیسیون غړو پریکړه وکړه چې د سوداګرو لخوا د ټیټ کیفیت تیلو د واردولو مخه ونیسي، کنه نو هغه کسان چې سرغړونه کوي باید عدلي ارګانونو ته معرفي سي. د سوداګرو د ستونزو د حل په موخه د ترانسپورت وزارت استازي وویل چې په کابل کې له ایران سره د دغه وزارت د ناستې پر بنسټ دغه هیواد به له دې وروسته هم له ایرانه د بار وړونکو موټرو راکړه ورکړه معاف کړي او ایران ته د داخل شوي موټرو شمیر به دوام وکړي. دغه راز په دې غونډه کې د سوداګرو غوښتنه دا وه چې که د ترانشیپ مخه ونیول سي، د رود پاس د پیسو د معافیت، د ځمکې د پیسو او د ویزې د پیسو په څیر اسانتیاوې دي عملي سي. د هرات د ګمرک ریاست په تیرو 2 کلونو کې په دې ریاست کې د پراخو مثبتو بدلونونو د رامنځته کېدو خبر ورکوي. د عوایدو زیاتوالی، د روڼتیا رامنځته کول او د اداري فساد صفر ته راوستل، د مراجعینو په چارو کې د کار چټکتیا او د خامو موادو د ګمرکي تعرفو 80% راټیټول هغه مهم ټکي دي چې په دې موده کې پرې خبرې کیږي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات د ګمرک رئیس د دغه ولایت له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې د هغو سترو مثبتو بدلونونو خبرې وکړې چې په تیرو 2 کلونو کې په دې ریاست کې رامنځته سوي دي. دغه په وینا په تیرو 2 کلونو کې د کار د چټکتیا او د مراجعینو د چارو د چټکتیا، د روڼتیا رامنځته کولو او د اداري فساد د صفر کولو، د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو او د کمو کیفیت لرونکو توکو د ننوتلو د مخنیوي په برخو کې ډېر اقدامات سوي دي. په اولیه موادو کې 80% تخفیف شوی دی د 12 په خاطر باندې، خو عواید چې دي په مثبت طرف روان دي. په داسې د تیر کال 1401 کال عواید په 20 کال جمهوریت کې دو مقدار ته نه دي رسیدلي، خو دا یو ښکاره نمونه د دې ده چې شفافیت شته او فساد منځ تللی دی. د هرات د ګمرک ریاست دغه چارواکي په دوام کې ټینګار کوي چې دوی د 40 ساعته خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې بشپړ ژمن دي. له بلې خوا د هرات د والي ویان د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې د عوایدو د سمې او شفافي راټولولو په برخه کې د دغه ولایت د سیمهیزې ادارې له ژمنو څخه خبر ورکوي. اداره محلی هرات برای تمام ملت عزیز اطمینان میده که کدام پولهایی که جمع‌آوری میشه به گونه شفاف به خزانه دولت انتقال میشه و از آن طریق برای پروژه های عام المنفعه به مصرف میرسه که تا مردم عزیز ما از آن طریق استفاده کنند. دا ټول په داسې حال کې چې په تیرو 2 کلونو کې د هیواد په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه د عوایدو په برخه کې د اداري فساد د بشپړ لمنځه وړلو د هڅو په پایله کې د ملي عوایدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د هرات ولایت د انصاري، خوریان، ادرسکان او زاول له ښوونیزو مرکزونو 350 تنه له 6 میاشتو وروسته له تخنیکي او مسلکي زده کړو فارغ شول. د هرات ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس حافظ میرزا محمد ابو منصور
د ښوونې او حرفوي زده کړو په برخه کې د مؤسسو د فعالیتونو ډیری فارغان د کوڅې ماشومان او سوالګر دي چې پخوا یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د ښار څخه راټول سوي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي دغه ریاست هڅه کوي چې د دغه پروګرام په نوي دوره کې د ښار په کچه مستحق ماشومان او سوالګر د ادارو له لارې استخدام کړي او هغوی ته به حرفوي زده کړې هم ورکړي. د یادونې وړ ده چې د تخنیکي او حرفوي زده کړو دغه روزنیز کورس تر دې وړاندې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست په همکارۍ د یونیسف مرستې او OSA مؤسسې لخوا د محصلینو لپاره په بېلابېلو مسلکونو په لار اچول سوی و. اوس هم ستاسو پام راوړم د سبا ورځ د هوا اټکل. قدرمنو دوستانو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. هیله لرم چې روغ او ژوندی اوسئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یکشنبه هرات شهر نیمه وریځ الوره درجه 15 تیتای 10، غوریان نیمه وریځ الوره درجه 15 تیتای 12، کراخ لمر الوره درجه 21 تیتای 8 او پشتون زرغان لمر الوره درجه 22 تیتای 12. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي د سوداګرو د ستونزو د حل په موخه د ترانسپورت، بهرنیو چارو، نورم او استندار د وزارتونو له مسؤلانو سره لیدنه. د هرات د ګمرک په عوایدو کې زیاتوالی. او د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست له تخنیکي او مسلکي روزنیزو کورسونو څخه 350 تنو فراغت. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د ربیع الاول میاشتې 8 نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د تلې میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي.